هغه بدبختي ته وګورئ چې یو میاشت د وادې تېر شو، اوس به زه تاسو ته کوټه وښیم. یو میاشت د وادې تېر شو، کونډه شو. سلامونه، احترامات، هیلهمند یم هېوادوالو چې ټول جوړ و روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن راغلي یو کورنۍ ته چې ډېر زیات مشکلات لري. یو خو غریبي ده او بل د ژوند مشکلات ډېر زیات دی، بدبختي ده. نو تاسو به اوس خپله وګورئ چې دا څه مشکلات لري. نو د دې د حال له تاسو سره شریک او له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې کاکا، ښه یې؟ څنګه یې تاسو؟ ښه یې؟ ژوند په خیر تېرېږي؟ څنګه یې روژې سره؟ ښه کاکا، د خپل ژوند په اړه لږ موږ ته ووایه. خپل ژوند دغه ده چې کار روزګار نشته. خپل سپین ږیري وو، هغه ته مې واده وکړ، یو میاشت یو نیمه هغه و، هغه پاک ورسېده. دا ګور مې ده او دا لور مې ده، دوه واړه زامن مې دي، د سپین ږیری یم. دغه مې روزګار رانیسي چې شی نشته ده، بس ستاسو هغه نشته، مېرمن دې نشته؟ نه نه، ښځه مې مړه شوې ده. څومره وخت کېږي؟ د ښځې مې 2 کاله کېږي مړه شوې. ستا مشر زوی اوس نشته؟ زما مشر زوی نشته، 2 واړه دي. واړه دي. دا زوی د په څه شهید شوی؟ زوی مې خپل په مرګ باندې څه تکلیف یې و؟ مریض و، سر کې رسولې دانه وه. رسولې دانه وه. او اوس ستا 2 ماشومان دي، هغه هم واړه واړه؟ هغه هم واړه دي. نو دغه د کور ضرورت په څه پوره کوئ؟ ته خپله کار کوې؟ که کار کوم، سنډې مې پروت یم د خدای عزت. د څه کار کوې ته؟ دیاړي. دیاړي. 2 زامن دي واړه واړه. څو کلن دي؟ 9 کلن، 10 کلن. او ته په دې سپینه ږیره کار کوې؟ څوک مجبوریت ده. نور څوک د کار نه لري؟ دا زړه دې نه ناهیله کېږي چې د خلکو دا زامن کار کوي، راوړي کور ته، او ته په دې سپینه ږیره ځې کار کوې؟ څوک به وکړو، صبر الله ته ده. ښه، اوس تاسو څه دې روژه کې څه لرئ کور کې؟ نه لرئ؟ څه راوړی دی دی روژې ته یا نه؟ څه هېڅ شی نشته، څه باندې راوړو، چې نه وي څه باندې راوړو. نو دغه تاسو ماښام څه کوئ؟ د پیشنمۍ کې څه کوئ چې څه شی نه لرئ کور کې؟ بس د الله عزت ته به ګورو نو. د الله علی ته ناست یې. ښه خور کې ته ووایه، خپل ژوند په اړه ووایه. زما خاوند یوه میاشت کېږي چې واده مو کړی و، یوه نیمه میاشت ژوندی و، بعد یوه نیمه مړ شو. کونډه یم نو دا مې سپین ږیره خسر ده او دا مې ورور ده. موږ داسې غټ سرپرست سړی نه لرو چې موږ ته کار وکړي، پیسې راوړي هغه لپاره. نور واړه واړه دي او مېړه مې مړ شوی ده. زه کونډه یم، خدای پیله او د دوی پیله ناسته یم. ښه خورکې، ستا کوټه ما اوس ولیده او هېوادوالو ته به یې وښیم چې څه رقم دی. دا داسې ډکه کوټه پاتې شوه او خاوند د داسې مړ شو. ستا زړه کې داسې څه نه ګرځي؟ نه ناهیلې کېږي؟ ولې نه ګرځي چې وګورو څه به خدای پاک ته اوس همدې سخر او دې هغه ته هندرور ته ناست یې. کله چې هغه زړه کې دې ګرځي داسې نه ناهیلې کېږي؟ ولې نه ناهیله کېږي؟ ژوند د تېرېږي نو څنګه به یې ښه خورکې، ستا چې مور نشته، ستا زړه کې څه ګرځي؟ څه به وګرځي؟ خلکو میندې دي، خپل ځان غږ مې ورک دی مورې مورې. کله چې ستونزه در باندې راځي او مور دې نه نو زړه کې دې داسې نه ګرځي چې اوس مې مور وایي دغه د خپل حال د زړه حال به مې ورته ویلی نو بیا څه کوې؟ ته ورکوټی وې چې مور دې مړ شوی یا نه غټ وې؟ د مور مینه دې لیدلی نه ده؟ هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري هغې ته څه ویل غواړې؟ څه هیله مو ده؟ موږ هغې ته هیله لرو دغه چې موږ سره کومک وکړي، هغه وکړي، خو وینو چې دغسې حالات ده
ولا غریبانان خلک اوس د تاسو پیله د خدای پیله باندې ناسته ستون قدرمنو هېوادوالو تاسو دغه بابا ولیده سپین ږیری دی او زامن یې نشته خپله کار کوي یو مشر زوی و هغه په سر کې رسولی و چې په هغې مړ شو او دغه بدبختې ته وګورئ چې یو میاشت د وادې تېر شو اوس به زه تاسو ته کوټه وښیم یو میاشت د وادې تېر شو کونډه شو اوس همدې سخر او 2 لیورو ته ناست دي هغه هم واړه واړه دي خاوند نه کوي همدې دو ته ناست دی او دا بیچاره وګورئ وړه ماشومه ده د دې مور نشته دا بې موره ده یو هم دا پلار دی او 2 ورونه دي هغه مشر ورور یم چې دی مړ شو نو د دې ډېر زیات مشکلات دی هېوادوالو دوی ستاسو مرستې ته اړتیا لري او ډېر ناهیلې کورنۍ ده ځکه چې د دې مور نشته او د دې خاوند چې دی یو میاشت کې له منځه لاړو یعنې تکلیف یې لرل مړ شو نو هیله کوم چې له دوی سره مرسته وکړي مخکې د دې نه چې زه تاسو ته خپل نمبر ووایم نو راځئ د دغې خورکې کوټه وګورئ چې په څه رقم کوټه یې ده او په څه حال پاتې شو خاوند یې شهید شو درد می زیاتیږي نور برنزور سم وخت که تاسو کوټه ولیده نو چې داسې کوټه یې ډکه پاتې شوه او د دغې خورکي خاوند شهید شو نو هیله کوم هېوادوالو چې له دوی سره مرسته وکړي نو که چیرې غواړئ مرسته وکړي زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا اویا 9 283 د لیدو څخه مننه